د اسلامي امارت او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی نوې کچې ته رسېدلی. ولې د پاکستان لومړی وزیر له لندن څخه پر اسلامي امارت نیوکې کوي؟ دا رښتیا ده چې اسلامي امارت د ترهګرو ډلو پر وړاندې بې پروا دی؟ که پاکستان غواړي د خپلې کورنۍ ناکامۍ پړه پر اسلامي امارت واچوي؟ تر پایه راسره پاتې شئ. درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د پاکستان لومړي وزیر په لندن کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خوځښتونو ته په اشاره ویلي چې اسلامي امارت د وسلوالې ډلې کنټرول کړي. شهباز شریف ویلي اسلامي امارت ته مې مخلصانه مشوره دا ده چې هغوی د ژر تر ژره ترهګرې ډلې کنټرول کړي او خپله خاوره د کارېدو لپاره په واک کې نه ورکوي. ښاغلی شریف ډیروي پاکستانی طالبان، داعش خراسان او نورې ترهګرې ډلې له افغانستان څخه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي. نوموړي ویلي د افغانستان له خاورې په پاکستان کې تنظیم شوو ترهګریزو بریدونو پر مهال د وژل شوو پوځي او ولسي وګړو قربانۍ به ضایع نه شي. هغه د دوحې تړون ته په اشاره ډیروي افغانستان زموږ ګاونډی او ورور هیواد دی او موږ باید د ګاونډیانو په ډول ووسو. دا په موږ پورې اړه لري چې موږ څنګه له یو بل سره د ښه ګاونډي په توګه ووسو. خدای مکړه داسې نه چې زموږ په منځونو کې اختلافونه راوټوکېږي. اسلامي امارت ته مو څو ځله دا استوزه رسولې چې وګورئ له تاسو سره 2 تړونونه شوي. له هغو تړونونو سره سم د افغانستان له خاورې په هیڅ وجه ترهګرو ته د افغانستان له خاورې د ګټنې اجازه نشته. د پاکستان لومړی وزیر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د اسلامي امارت د توقع خلاف واک ته د اسلامي امارت له رسېدو وروسته په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د پخوا په پرتله ناامنۍ ډېرې شوي او پاکستان یادونه کوي چې په یادو ایالتونو کې بریدونه په افغانستان کې تنظیمیږي، خو اسلامي امارت تل دا ډول څرګندونې رد کړي دي. درنو لیدونکو، له مالتیا مو مننه.